ګورئ دا وبا چې کوم ده یا د وایرس چې کوم دی کرونا وایرس دا صرف په موږ نه دی راغلی په ټولې دنیا راغلی ټوله دنیا څنګه ورسره مقابله کوي څنګه ریاکشن دی موږ څه کوو او موږ له مخې ته څه پکار دي د ټولو نه اول خو ټولې دنیا په مارکیټونو ورغله چینی غوړي ټوالټ پیپر بالکل نشته دا هر سره هغو راوړل د هغو سره پیسې به چا د شپږو میاشتو سوداګانې وکړې چا د دریو وکړې چا د دوو وکړې دا هر سره یې دغه شان دغه کړل دا زه د هغې ملکونو خبره کوم چې هغې خلکو ته دا ویناګانې کېږي چې یاره تاسو مه کوئ دا چل موږ حکومت یو که ستاسو څه پکارېږي او داسې حالات راځي موږ به دله کور ته هر سره در رسو د هغې سره چې د چا کارونه دغه شوي دي متاثره شوي دي د هغو دپاره یې وظیفې کېښودلې او هغو ته پیسې ورکوي چې د ژوند د پایې داسې روان وي اوس به راشو بل بدبخته پښتنو ته یا د نور قومونو چې زموږ سره هم پاتې کېږي زموږ حکومت خو زموږ مریضانو ته زموږ علاج ته ټپولې ده دغه یې رپېږي مبارکه یې رپېږي نو موږ خوراک څښاک او هغه خو سوال نه پیدا کېږي خدای مکه داسې شپږو اوو میاشتو ته ورسي نو حکومت ترې غورځېدلی غواړه خپل خیال په خپله وساتئ اوس رابه شو یو خو کرونا وایرس څه ته وایي د هغې نه څنګه ځان ساتلی شو څه کوو څه نه کوو دغه زما تېره ویډیو ده تاسو به کتلې هم وي که نه یې کتلې لاړ شوی ګورئ د هغې نه چې راتېر شو اوس موږ له مخې ته شپږ میاشتې مخکې څه کول پکار دي داسې به ډېر کم پښتانه وي چې داسې سوچ وکړي چې یاره شپږ میاشتې مخکې به څه راځي دا حالات داسې روان دي چې چاته صحیح تاریخ نه دی معلوم چې یاره مخې ته به څه کېږي نو ښه خبره به دا وي چې موږ د وس نه ځان تیار کړو داسې به وکړو چې حکومت خو موږ له څه نه دغ کوي تاسو لاړ شئ بازار ته داسې څیزونه راوړئ صحیح ده چې هغه نه خرابېږي شوپړ شول دال شو دالماش شو دا څیزونه که د وس نه راوړئ ښه خبره ده بل داسې وکئ چې په کور کې د چا کره چې غولی وي او چې د چا کره نه وي دواړه خبرې زه بیانوم تاسو ورته لږ دغه وکئ او بیا که خامخا کول غواړئ یوټیوب ته لاړ شئ په هغې کې زما د دې نه ښه ایکسپلین کړي دي او ښه باغونه نو تاسو که شی راوالی خپل غولی وکنئ صحیح ده غولی وکنئ کور خواته که ډیران وي که خپل یو نه وي د بل چا نه راواخلئ هغه پکې ور واچوئ که د سرې طاقت لرئ سره ورته ور واچوئ پسرلی دی او دا باغونه کېږي دغه ځای ټماټر نال کوي کدوان نال کوي بینډۍ نالې کوي لږ ورسره پودینه وولئ اوږه نو که نور څه نه دا ساوڼ خو به خورئ ستاسو به ساوڼ پیژنئ یا نه پیژنئ مشران یې پیژني زموږ په شان بوډاګانې پیژني ښه سابه ملخوځې پالک دا څیزونه دغه کوي او یو ښکلی غونته کې باغ وکئ 2 میاشتې بعد به دا رسېدلی خدای مکه که داسې څه وي تاسو دغه خپل باغ چې دی دا به تاسو ته څه ضرورت نه راځي چې یاره بهر نه داسې هر سره راوغواړئ بله خبره دا ده که تاسو هر سره ډېر وکړل خدای دې کړي چې ستاسو په کور کې غولی ډېر زیات وي او ډېر هر سره وکئ سبا ورځې په چم ګاونډ کې هم د هغې نه کدو هم ورکولی شئ ټماټر هم ورکولی شي چې 50 سود کوئ نو د خپل ګاونډیانو به هم داسې خیال وساتئ بیا که ستاسو کره اوس غولی نه وي یا وړوکی وي پاس کوټې ته وخیلی شئ په کوټه باندې ټماټر کولی شئ دغه ټماټر تاسو په بوټ کې هم کولی شئ غټ غټ بوټان چې په بوتلو کې هم کولی شئ دا کوک او پیپسي دا پلسټیکو دا بوتلې چې دي په دې کې هم کولی شئ په بالټو کې هم کولی شئ او که انکیس تاسو کره دا هر څه نه وي بوتل هم نه وي بالټۍ هم نه وي ډبه هم نه وي نو بوجۍ به د کره وي د پلسټیکو دا بوجۍ چې په دې کې د وړو دا تروړه وړه مړه هغه چې ورته وایي هغې تروړه د سیمټو بورئ دغه کې واړه سوري وکئ او خاوره ورته واچوئ دغه مکسچر ور لږ کې په دغه کې دا بوټي نال کئ نو څه وخت بعد خدای مکه که دا حالات راشي تاسو په ښه شان باندې ځان هم ساتلی شي خپل کم چم ګاونډ هم ساتلی شي خدای دې وکړي چې په یو محله کې تر 10 پورې باغونه په کور کې دننه وشي نو داسې به دا حالات تاسو کنټرول کړئ زما دومره علم دی زه نه پوهېږم تاسو په زما نه ښه پوهېږئ که ستاسو په ذهن کې څه وي راشئ اوس دغه شان آیډیاګانې په دې فیسبوک باندې خپرې کړئ د مارک زوکربرګ ډېره مننه دا هر سره یو بل ته رسي خو زما دومره علم دی خامخا د 6 میاشتو تیاري د اوس نه وکړئ ټینشن نه لئ مو خو تیاري خامخا وکړئ تر بلې ویډیو BemBaq